د استرالیا پیاوړی ځواک چمتو دی. له 23 کلونو وروسته بنګلهدېش په استرالیا کې د ټېسټ لړۍ پیلوي. بنګلهدېش له 23 کلونو اوږدې وقفې وروسته یو ځل بیا په استرالیا کې د ټېسټ لړۍ ترسره کوي چې دواړه لوبډلې به د ډاروین په لومړۍ ټېسټ لوبه کې سره مخ شي. استرالیا د راتلونکو 12 میاشتو په اوږدو کې د ټېسټ کرکټ له یوې خورا بوختې دورې سره مخ ده او تمه کېږي چې شاوخوا 20 یا 21 ټېسټ لوبې ترسره کړي. د کوربه لوبډلې لپاره د بنګلهدېش پر وړاندې دغه لړۍ د دې اوږده سفر پیل دی. استرالیا به په دې لوبه کې خپل پیاوړی فاست بالینګ برید بیا نندارې ته وړاندې کړي چې پیټ کامنس، میچل سټارک، جیس هزلووډ او نیتن لاین ټول د لوبډلې برخه دي. هزلووډ له اوږد ټپ وروسته بیرته نړیوال کرکټ ته راستون شوی دی. د بنګلهدېش لپاره بیا د چټکو توپ اچوونکي ناهید رانا نشتوالی لویه ضربه ده چې د زیمبابوې پر وړاندې د اړخ د غزلې له ټپي کېدو وروسته له دې لړۍ بهر شوی دی. بنګلهدېش د نړیوال ټېسټ اتلولۍ په جدول کې څلورم ځای لري. د نجم الحسین شانټو، مشفق الرحیم او لټون داست پر تجربې باندې تکیه کوي. د بنګلهدېش بریا به د استرالیا پر وړاندې یو ستره لاسته راوړنه او مهم اپسیټ اوسي. د دواړو لوبډلو ترمنځ د غلړې ځکه هم ځانګړې ده چې ډاروین له 22 کلونو وروسته بیا د ټېسټ لوبې کوربتوب ترسره کوي. ستاسو په نظر د دواړو پیاوړو لوبډلو ترمنځ دغه لوبلړۍ به استرالیا یا هم بنګلهدېش ګټي؟ خپل نظر مو په کمنټ کې شریک